د آزادۍ زیری د هسک پامیر لسره راغلل د آزادۍ زیری د هسک پامیر لسره راغلل لری لری راته ښکاري لسنګره راغلل د آزادۍ امام زلمی په خندا غی کې نیسی د آزادۍ امام زلمی په خندا غی کې نیسی بیا د جهاد د بری زیری له منبره راغله د لوی او بخونکي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه درنو او زړه ته رانږدې لیدونکو د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې قدرمنو مسؤلینو محترمو استادانو ګرانو زده کړیالانو او په دې ویاړله غونډه کې درنو حاضرینو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن یو ځل بیا د خپل تاریخ د هغې زرینې ورځې د لمانځنې لپاره سره راټول شوي یو چې د افغان ولس د نه ماتېدونکې ارادې کلکې عقیدې او بېسارې قربانۍ روښانه نښه ده. د زمري یا اسد 24مه د امریکایي اشغال د پای او د فتحې د 5مې کلیزې مبارکي تاسو ټولو ته د زړه له کومې وړاندې کوم. ازادي د ملتونو د عزت تاج دی، د هویت نښه او د تاریخ تر ټولو ستر ویاړ دی. ازادي نه اخیستل شوې ډالۍ ده او نه د چا خیرات. ازادي د ایمان، قربانۍ، استقامت او سرښندنې هغه سپېڅلې میوه ده چې د تاریخ په اوږدو کې یوازې ویښ او غیرتي ملتونه یې ترلاسه کوي. درنو لیدونکو، نن موږ د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې له قدرمنو محصلینو، استادانو او ځوانو محصلینو سره یو ځای د دې تاریخي ورځې د لمانځنې لپاره راټول شوي یو څو د تاریخ دا ویاړلې شیبې د خپلواکۍ ارزښتونه تازه کړو او د ملي یووالي او پرمختګ پیغام راتلونکو نسلونو ته ورسوو. د نن ورځې په مراسمو کې به د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې مسؤلین، استادان او محصلین خپلې ارزښتناکې ویناوې وړاندې کوي. ښکلې نظمونه او ترانې به واوروي، ورزشي نمایشات به ترسره کړي او زموږ د تمثیل برخې همکارانو له لوري به په زړه پورې تمثیلي پارچه هم وړاندې شي چې د دې تاریخي ورځې ژور پیغام به انځور کړي. زه خپلې خبرې رالنډوم او د دې مراسمو د فیض او برکت لپاره له ښاغلي القاري والمقري محمد بلال فیضلي څخه په درنښت هیله کوم چې دریځ ته تشریف راوړي او غونډه د څو مبارکو آیاتونو په تلاوت سره پیل کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الله. جزاك الله خير. للقاری والمقری محمد بلال فضلی صاحب څخه نړۍ مننه چې زموږ غونډه د قرآن کریم په مبارکو آیاتونو سره پیل کړه. د دوی په حنجره کې د خدای پاک نور هم برکت واچوي. خدای د دوی خوشحاله او آباد لري. خپلواکي مې د خپل قامرات څخه غواړي له غلیم نه انتقام را څخه غواړي. باغی روح مې د بدن قفس کې تنگ دی د وحشت پر ضد قیام را څخه غواړي. اوس د پروګرام په دغه برخه کې د پیل د پرانستې وینا دپاره د تخنیکي او مسلکي زده کړې ادارې د تعلیمي نصاب قدرمن رئیس دکتور محمد عارف عطایي صاحب ته بلنه ورکوم چې د سټیج سر ته تشریف راوړي او د پیل د پرانستې وینا وکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. استادان نهایت گرامی، رئیس صاحبان محترم، شاگردان عزیز، کسانی که این برنامه را تنظیم کردید، خیلی خوشحال هستم که در چنین برنامه‌ای که هم از معنویت پر بود و هم زیبا و مقبول بود ما حضور داشتم. برنامه‌ای که در مورد آزادی، برنامه‌ای که در مورد استقلال، برنامه‌ای که در مورد حریت، شخصیت، هویت صحبت می‌کرد و می‌کند، این از خود جایگاه عظیمی دارد. من می‌خواهم یک نکته بسیار مهمی را خدمت شما عرض کنم. ما و شما
چرا صحابه کبار رسول الله صلی الله علیه و سلم را خیلی دوست داریم، خیلی احترام میکنیم؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه، عمر فاروق رضی الله عنه، عثمان ذو النورین رضی الله عنه، علی مرتضی رضی الله عنه، دیگران و دیگران، اینها دو کار مهم کردن. خب متوجه باشید، دو کار مهم انجام دادن. اول کفر را زدودند، کفر را از بین بردند، شرک را از بین بردند، و دوم به جایگاهش ایمان را و اسلام را و دین را و شریعت الله را جاگزین کردند. در برابر کفر رزمیدند و اسلام را جاگزینش کردند. به این خاطر در قلبهای ما جا دارند. هرگاه که نامشان میشنویم رضی الله عنه میگوییم، دوستی دانشان داریم، عشق داریم به ایشان. دوستان گرامی، کسانی که در 20 سال مبارزه حق علیه باطل در افغانستان رزمیدند، خون دادند، جان دادند، شهید شدند، زحمتها را برداشت کردند، به زندانها افتادند، به گوانتانامو رسیدند، اینها هم این دو کار را کردند. قدر اینها را باید بدانیم. قدر کسانی که به ما این آزادی را آوردن باید بفهمیم. اینها کفر را زدودند. در این وطن یهود بود، در این وطن نصرانی ها حکمرانی میکردن، حتی اختیار به دست آنها بود. در این وطن آمریکا بود و آنچه که میخواست انجام میداد. در این وطن برای جوان ما بیدینی تشویق میشد، برای دختر ما بی‌حجابی به ارمغان آورده میشد. تلویزیون ما همش رقص بود، همش موسیقی بود، همه فیلم های مبتذل بود. به والله قسم علمایی که در این داخل بودند و خیلی هم شهید شدند، شب و روز هر جمعه فغان میکردند که این تلویزیون های ما خراب است، اینا بیمانی را به وطن به مردم می آورد. لیکن به صدای آنها تأثیری نمی گذاشت. آنچه که تأثیر گذاشت لبه شمشیر تیز مجاهد که مردانوار به میدان استاده شد و با نعره تکبیر الله اکبر تا آخرین قطره خونش جنگید و رزمید تا اسلام را دوباره زنده گردانید. ای الله قابل قدر است و این با آسانی به ما نیامده است. برادران، نکته اصلی صحبت من هم اینجاست. دوستان، برای حفظ این همه زحمت ها شما کمر همت را ببندید، شما جوانان کمر همت ببندید. دیگران بر ما آزادی را آوردن، حالا دیگه وقت حفظش بر ما و شما است. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ډیره زیاته مننه له همکارۍ نه مو. خدای مو خوشحاله او آباد لره. د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې د تعلیمي نصاب له قدرمن رئیس صاحب دکتور محمد عارف عطایي صاحب څخه نړۍ مننه چې هر اړخیزه وینا یې واوروله. راځئ اوس د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې یو تن قدرمن استاد ښاغلی تاج محمد تلاش صاحب ته په خورا درنښت او مینه بلنه ورکوم چې د سټیج سر ته تشریف راوړي او خپلې خبرې تاسو ته واوروي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقیم. صدق الله العلی العظیم. د جناب رئیس صاحب، آبن صاحبانو، آمرین ډپارټمنټو، استادانو، محصلینو او متعلمینو،
د هر څه نه د مخې د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم درنه سنگینه ډالۍ چې عبارت له السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ده ستاسو حضور ته وړاندې کوم. آزادۍ هغه کلمه چې ډیره درنه وزمینه مهمه او د هر افغان دپاره د احساساتو د راپارولو دپاره او د جذباتو دپاره او د فکر دپاره او د ژوند دپاره او د مسلک دپاره او د پوهې دپاره او بالاخره له ژونده تر مرګه پورې ټوله پورې تړلې ده. د هغې کلمې د راټولولو دپاره دلته سره راټول سوي یو او بحث پې کوو. همکاران عزیز، 3 دور آزادی را افغانستان تجربه کرده. آزادی اول آزادی انگلیس بود، آزادی دوم آزادی روس‌ها یا افغان‌ها در مقابل روس و آزادی سوم که به دست آمد در 24 اسد 5 سال قبل از امروز در برابر ناتو بود. از این آزادی ما فکر میکنم ما و شما بسیار عبرت و پند و تجربه عمیق به دست آوردیم او په دې ازادي کې مو ډیر څه زده کړل. بشمیره قربانیانې د دې ازادي دپاره ترسره سولې او موږ احسانمند یو. الله تبارک و تعالی دې د هغو ځوانانو، د هغو افغانانو او د هغو مسلمانانو وینې، زحمتونه، تکلیفونه، هڅې په خپل دربار کې قبول کړي چې نن موږ تاسو د هغو د ثمرو نه وروسته په داسې یو فضا کې ژوند کوو چې د هر څه واک مو خپل ده او بل ته احتیاج نه یو. که احتیاجات هم لرو مشروط په شرایطو باندې دي چې هغه شرایط به د وخت په تیریدو سره انشاءالله تعالی تکمیل سی. چند مثال واضح براتان میگم جناب. سرک کابل غزنی رفتین در فیسبوک و تویتر و امثال صفحات مجازی تصویرها و ویدیوهای شدیدین. کابل قندار، سالنگ، کابل پکتیا، کابل پکتیکا، کابل مزار، پروان پنشیر، نورستان پنشیر، کابل هرات. ای همکارای عزیز، مسئولین گرامی، انجینر صاحبا او رئیس صاحبانو، دا د موږ د تاسو په ترانزیت کې اصلي خطوط انتقال دي چې د یوې نقطې څخه بلې نقطې ته په ډیره آسانه او ارزانه بیه خدمات وړاندې کیږي او ترانزیت انتقالېدلی شي. دا د یوه مملکت سرمایه ده. الحمدلله آزادی به وجود آمد، امنیت به وجود آمد. روز به روز ما به طرف ترقی به پیش میریم. بهترین مثالش ژاپن است. یک مثال میتم، اینجا همکارا گفت که وقتتان ختم است. زمانی که میگه در هیروشیما حمله شد و بم اتم استعمال شد، هر مسئول و متعلم در بایک خود صوبکی 2 دانه خشت می آورد. برای چی؟ برای مکتب، انستیتوت و پانتون خود چې دا آباد سی، دا سر ته ورسیږي. جاپان د خپل متحد فکر په اساس، د خپل ژمنتیا په اساس او د خپل مبارزې په اساس کوم حد ته ورسېدی چې موږ تاسې تصور هم نشو کولی. خو هو د جاپان تاریخ په افغانستان کې تکراریږي. مبارزه، هڅه، کوشش، اتحاد، اتفاق، یووالی غواړي.
دې ته باید موږ تاسې ژمن پاتې سو. زه باورمند یم چې هر کال د پرمختګ په خوا حرکت کوو. ومن الله توفیق. د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې له قدرمن استاد تلاش صاحب څخه نړۍ مننه چې هر اړخیزه وینا یې واوروله. دا چې تاسو ډیر انتظار وویسته او راسره ستړي شوئ، راځئ چې تمثیلي پارچه وګورو. زه خپلو قدرمنو همکارانو ته بلنه ورکوم چې د سټیج سر ته تشریف راوړي او خپله ترتیب کړې تمثیلي پارچه تاسو قدرمنو ته واوروي. دا چې انځور به یې څه وي، راځئ په ګډه یې ګورو. الک رسیدن در دروازه کابل رسیدن، در شهر آمدن. او خدا چطور کنم؟ جان محمد ببرم یک اون مسائل خدا ببریم. اوه چای سرت بخوره. وقت چای نیست خبر داری؟ چی نه خبر داری؟ ایش صاحب چیزی را نیست. او در غضب چی خبر نداری؟ نه صاحب. طالبا میگه در داخل کابل داخل شدن. نه آمدن. کجا او بچه؟ نه بون چای بون ما. بکش کالای تا بکش. کالای من از تو بپوش. نه کالا بدن نکن. نه صاحب 20 سال پیش این کارا میکردی صد قیشم. من که یک آدم کده پیران دوبار میامدم با سر من قرقر میکردی. حالا چه خوب نیشی نبوده پیدا. او بچه نکتایی را واز کن شو. نکتایی را واز کن که بیاب نشیم. واز کن نکتایی را. سالها بیاب بودی. چی میکنی؟ واکو گفتم. واکو. من میگم واکو تو. برای خفک میکنی ها؟ میکنم وا بکنم. کدام تارا شکاش کنم. واشد. پرتو صاحب. پرت که بر چای پرتم بشین. نامده. نمیخورم چای. زور میخورم. چای چی بخورم؟ نه نمیخورم. چای نمیخورم. طبیعت راست. چای از این گلون تا نمیره. میفهمم صاحب که تا نمیره. کاش که 20 سال پیش نمی گپم میزدی که تا نمیره. حالا تا نمیره. بزور تا میره. تا میره. نامده کسی. تا میره. بیشی. اگر کس آمد بگو من نیستم. نیستی. بگو ها رئیس نیست. رئیس پرواز مدیر نیست. مدیر نیست رئیس. دروازه است. خدای خیر. بیا. بود که آمد با قرآن آمد. نیست بخیر دیگه کس است. بخیر علیکم سلام. چی گفت؟ رئیس صاحب اجازه است؟ رئیس صاحب. اینم عریضه رو آوردیم. تمام شعباتون امضا کرده، یک امضای رئیس صاحب مانده. ماشاءالله میرم امضا او کن. بچه او در غضبجی خودت امضا کن. نه تو من رئیس نیستم. هستی صاحب رئیس امضا کن. نه امضا کن. امضای خودت تاریخی امضاست. 20 سال امضا میکردی. کلش در شکم خوردی حالا میگی نمیکنم. امضا کن زد قیتی بودش. تاپه بلگون. ما مورو ما در میزم باندیم. یک امضایش کو. رئیس صاحب یک لطف کن. امضا چه گپ نزن که بس ما رو بچه هیره برات میگم امضا یک ساعت بعد نمیشنه. ها؟ برو صاحب میشی قربان. یارا جان محمد جان دمی زندگیم اولین دفعه است که بدون رشوت امضا کردیم. میفهمم خوردی ما شب کو چایتا. شب کو که یک ذره گلنکت صاف شود. هیچ وقت یادم نمیاد که من امضا کرده باشم و پیسهش نگرفته باشم. اولین یارو چقدر مزه میتم کارای اصولی. رئیس جان قربان شما وقتام که امضا میکردی مرا یگان فلنگی نمیدادی. صاحب بچه حالا دادان دروازه که نگه. آمد مرا بوک در زیر میز پتشون. پت بشین نامه انشالله. هیچ تشویش نکن. بچه چطور تشویش نکنم در مابین شهر کابل داخل شدن. داخل بشن دیگه چطور کنیم کل شهر گرفت. یک موتو باندیم. نعره تکبیر! دواری پراتزی. سیوره؟ چه قصه ده؟ ولی دا باندی سرا؟ برای صاحب من نیستم. قربان صاحب رئیس حق ده صاحب. رئیس این رئیس است. نیست رئیس است. همدار رئیس ده صاحب. این رئیس است. همدار رئیس ده صاحب. من میزار پاک میکنم. ملازم باشه. ولی ورقتای والا صاحب مشکل چی شده؟ من گفتم که من رئیس نیستم. اورو را که رئیس که ملازم هیچ خبر نداره. خاصه ولی داری گی دغه تفریقی و د خاتون د اجنبیانو بیگانه اوس موږ تاسو منځ کې اچولیو کله چې بهرنیان دې ملک څخه وځي موږ تاسو موضوع ختمه ده. یعنی نور مو تاسو افغانان یو د وطن د مخاوره ده. یعنی حلقای خود پاک کنیم.
یعنی کام گپ نیست؟ پاک و هیچ گپ نیست. تو را کس کار نداره. تو رئیس هستی، همینجا رئیس باش. گوره ورونو هیچ تشویش جای نداره. آینکای مستسه فدای سرتون سه آینکای ما بگیرید سه اگه شما میگیرید اینکی دی. به ریاست اینکی دی سای. موږ هغه ورانه چې اخیستلو کو هغه نور ول لاړل موږ راغلی فقط د دې لپاره چې دلته دغه چورو نسی چپاول نسی عامه شتمنۍ د څوک ځانو نه رسي نور هیڅ خبره نه ده. دا زمون رئیس صاحب نکتایی ده سای. نکتایی مستسه این دا گردن من دادم بگیرید سه مرا خفه کنین خفه کم کنین سه خفه کم کنین چرا خفه کنه؟ ما به خاطر خفه شما نامده. د امیر المؤمنین شیخ صاحب لخوا ټولو هغه افغانان ته چې تر پرون زموږ په مقابل کې وړالو جنګېدل خو افغانان ول نن عمومي عفو اعلان شوی ده د ټولو افغانانو عزت سرمال ټول خوندي دي هېڅ د تشویش ځای نشته. یعنی کس ما را دیگه چیز نمیگه. نه ما شما ضرورت داریم در این وطن کار کنیم این وطن را جور کنیم. دستایتان نماز نه آرام بیشی. من گفتم دستایتان نماز کنیم. هیڅ خبره نشته شه آرام آرامي ده تاسو ته نه څوک څه وایي او نه څوک غرض در سره لري. او یو شی درته وایم چې پخوانۍ خبرې یې کړه دا مچو کولو دا ولیدلو دا موضوع نورې ختمې کړه دا کارونه موږ سره مه کوه. صحیح ده صحیح. اوس ولې فقط همین دیپوها کجاست؟ همواره رو بر ما نشان بده که تصویری بگیریم. با اجازه تان صاحب یگان چیزای شخصی مثل از خانه خود آوردیم امیار صاحب میبرم نه پول را بگیرید. هیڅ شی به تاسو باندې اوس کار نه لري. ټول دلته پراته دي نه څوک غرض سره لري او نه ستاسو شی رئیس صاحب موږ خو پوهېږو چې شخصي شیان دلته نه دي راوړي د دوی نه دي لا شخصي وړي کور ته خو خبرې پرېږده هر څه به تثبیت سي بیت المال به معلوم سي بیا که چیرې واقعا ستا شخصي مال بیا به په قراره وسي اوس موږ دغه دفترونه راوړو کمپیوټر هم د مې زیر است نه هر میاشت وړل صاحب آرامی کلش باز اوس بیت المال یوه ورق هم څوک نشي زنده باشی خدا کمتان نکنه خدا همیشه شما را داشته باشه زنده و جور باشین خداوند شما را توان بده که ملک شما جور کنین شما آباد کنین اگه ما اشتباه کردیم اگه ما غلطی کردیم خدا ما را ببخشه قلمم د بیت المال هغه دفترونو کې لیمون ته راوشه دغه دفترونه خو موږ ته لږ راوکړئ چې بیا موږ هغه ټول منظم کړو چې ټول شپه ونه سي کنه کلی بشکی هست پیش جان محمد جان محمد راځه مختصر راځه برسه پیش پیش تاسو بالا پیش کوم شو برو نه راځه به دفترونه وګورو بیا این الله جان محمد غضب شي که دخل کم جان محمد درنو لیدونکو او د تالار ګډونوالو نړۍ مننه او له خپلو قدرمنو همکارانو څخه هم نړۍ مننه چې په زړه پورې تمثیل یې وړاندې کړ رښتیا هم هغه انځور و چې له فتحې وړاندې په کابل او همدارنګه په ټول افغانستان کې خور و او داسې فکر کېده چې د اسلامي امارت ځواکونه د دغسې یو عمل له عامو خلکو سره یا له اداري کارکوونکو سره ترسره کوي خو تاسو ولیده چې تاسو د دوی هغه رویه ورسره ولیده د دوی شفقت دې ولیده او تر ټولو ستر شفقت د شیخ صاحب امیر المؤمنین حفظه الله چې ټولو ته یې عامه عفوه وکړه د دوی په خبره کې تاسو واورېدل دوی وایي چې موږ هغه چا ته بښنه وکړه چې زموږ په مقابل کې ولاړ و تاسو خو ادارې پر مخې وړلې نو انشاءالله چې ستاسو خوښه سوي وي خوند مو ترې اخیسته وي راځو اوس د خپرونې په دغه برخه کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې قدرمنو زده کړیالانو د سپین سبا ستورو ته برخه ورکوو او دوی راغواړو د پښتو مقالې په برخه کې ښاغلي احمد زبیر عمري صاحب ته بلنه ورکوم چې د سټیج شر ته تشریف راوړي او خپله ترتیب کړې پښتو مقاله وړاندې کړي بسم الله الرحمن الرحیم ستا خاوره به له خپلو بچو نه وي ګیلمنه ستا خاوره به له خپلو بچو نه وي ګیلمنه راشنې کړې سپېرې دښتې د اسمان په پیرزوینه او سړه سینه په کار په کار نه ده تېروتنه چې څوک د پرمختګ غواړي کوو ورنه مننه او زخمونه د قرار رغیږي له بدنه چاپیر د باروتو لوګي بیا مشلتنه چاپیر د باروتو لوګي بیا مشلتنه تر هر څه د مخه د دغه ویاړمنې او عزتمنې ورځې مبارکي د هېواد ټولو هغه شهیدانو پاک ارواحو ته ډالۍ کوم او دغه تر څنګ زه فکر کوم د دغه ورځې اصلي مستحقین هغه څوک دي چې
له دغو شهیدانو څخه او له دغو کسانو څخه چې په دغه برخه کې قرباني ورکړې ده، د هغوی نازولو یتیمانو ته، د هغوی پاکلمنو پاتو ملالو کونډو ته او دغه ترڅنګ د دغه وطن هرې ځورېدلې مور ته، بورې مور ته او د دغه وطن هر ځورېدلي پلار ته چې په زړه باندې د خپل اولاد داغ پاتې دی. او هیلهمند یم چې دغه د اسد 40مه نه یوازې 15 کلنه شي، په راتلونکي کې 50 کلنه شي، 50 کلنه د 1500 کلنه شي، او همداسې د عثماني خلافت او د نور خلافتونو په څیر لوی خلافتونه او امپراتورۍ وزېږوي چې د اسلام توغ پرې هسک او ولاړ وي. له نن څخه پوره 15 کاله وړاندې په همدې ورځ افغان ولس په خپل ننګ، میړانه او نه ماتېدونکې ارادې د تاریخ هغه یاد را ژوندی کړ چې زموږ نیکونو او پلرونو په خپلو قربانیو سرښندنو موږ ته په میراث پرېښی و. په همدې ورځ زموږ نیکونو د انګریز پر وړاندې او زموږ پلرونو د شوروي د سرو لښکرو پر وړاندې د اتلولۍ تاریخ د دې نسل د شهیدانو په تودو وینو او په نظر شویو ککریو د حماسي ازادۍ په یاد تازه کړ او یو ځل بیا خپلواکي د افغان ولس د ایمان، صبر او قربانۍ په بیه وګټل شوه. د اشغال په تورو تیارو کې د دې هیواد هر وګړي د ازادۍ لپاره د یعقوب په څیر انتظار ایستلی و او د خپلواکۍ زیری ورته د یوسف په څیر د ژوند تر ټولو خوږ زیری و. په دې ورځ د افغانستان غرونه دنګ ولاړ لکه غازیان وو، غرونه چنارونه یې صف ولاړ لکه فاتح شاه زلمیان وو. د چنارونو پاڼو له آزادو مرغانو سره د ازادۍ زمزمې جوړه کولې. سیندونه مو د غرونو په لمنو کې داسې تاوېدل او مست بهېدل. د خپلواکۍ په بڼ کې د شهیدانو له خړو خاورو او په تودو وینو راټوکېدلي رنګین ګلان وو. هر ګل مسکی او خپلې سرې غوټۍ ازادۍ په خوښۍ وې راسپړلې او داسې ښکارېدل لکه د پسرلي زیری چې وي اورېدلی. په ښارونو کې د ازادۍ د تکبیرونو او خوښو انګازې خپرې وې. هر لوري ته خوشحالیو شور و. د خلکو یو بل ته د ورورولۍ غېږې ورکولې. پر مغرور کابل د افغاني بازانو مست ګزمې وې او د فاتح شاه زلمیانو یو ځل بیا د افغانستان او د کابل په مینهناکه غېږ کې د ازادۍ او د آرامښت ساه واخیسته. خو د همدې خوښۍ ترڅنګ په یوه لرې پرته کلي کې یوه بوره مور او د شهید څخه پاتې کونډه ملاله د خپل نازولي شهید پر مزار د یوه هسک چنار او سپین توغ تر سیوري لاندې دمه و. مور د خپل شهید له خړو خاورو د راټوکېدلي ګلان په خپلو تودو اوښکو خړوبول. کونډې ملالې د خپل جانان د مزار پر ډبله سر ایښی و لکه د خپل محبوب پر اوږه چې خوب پوره کوي. سترګې له اوښکو ډکې وې او په زړه یې زرګونه ناویلې ګیلې وې. لکه په مزار کله به د مزار سپیرو خاورو ته ورنږدې شوه لکه له ټولې دنیاګۍ چې شرمیږي او بیا به یې په ناز د خپل شهید لالي په غوږ کې د زړه دردونه د فراق څه کیسې او څه به یې ګیلې ورته کولې. ناڅاپه د شهید پر مزار د مرغانو شور جوړ شو. مرغانو د مزار پر سر دورې وهلې لکه راوړی چې د شهید جانان د بیا را ژوندي کېدو خبر وي. بورې مور اسمان ته سترګې کړلې پورته ویلې خدایه. بورې مور اسمان ته سترګې پورته کړلې ویلې خدایه نن مې زړه ولې دومره خوشحاله دی؟ خامخا یو څه خو شته. خدایا نن مې زړه ولې دومره خوشحاله دی؟ خامخا یو څه خو شته. ښایي مرغانو مې زما د شهید زوی تر مزار راوړی کوم خبر وي. هماغه شیبه د شهید یتیم زوی په منډو د خپل پلار تر مزار راغی. په چغو ویل ابۍ ساه یې بنده کېدله. ابۍ په خپله غېږ کې راونیول ویل چې مور دې درنه قربان شي. ابۍ دې درنه قربان شي ولې دومره وارخطا یې؟ ماشوم یو ځل خپلې مور ته او بیا یې خپلې انا ته نظر کړ. ویلې ابۍ ته خبره یې که نه؟ ابۍ ته خبره یې که نه؟ وایي تښتېدلی مو دښمن د پلار هم د وطن او هم د اسلام دی. ابۍ ته خبره یې که نه؟ وایي راغلی استقلال دی. ابۍ ته خبره یې که نه؟ وایي کاروان روان د کابل په لور روان دی. د شهید مور په خپل شلیدلې ټکري خپلې اوښکې کړلې پاکې. د خپل نازولي د مزار خړو خاورو ته یې سلګو ویلې زویا ستا وینې رنګ راوړ. د خپل شهید زوی مزار ته ویل زویا ستا وینې رنګ راوړ، مبارک شه وطن آزاد شو. د شهید کونډه د خپل جانان د مزار خاورې په دواړو لاسونو کړلې راپورته، په خپلو سترګو یې موښلې. ویلې ما درته ویلي و که نه که خپلواکي راغله ستا د مزار خړې خاورې به خپلو سترګو ته رانجه کومه.
ما درته ویلي وو که خپلواکي راغله د ستا د مزار خړې خاورې به خپلو سترګو ته رانجه کومه. دا د نن دا ژمنه پوره شوه. یو څو سلګۍ یې وکړې، بیا یې ویل ای ګوره خپلواکي راغله خو ته ویده یې. خپلواکي راغله خو ته ویده یې. وایي د خوب په خوب د ویده جانان خاورې ښکل کړې. په خوب د ویده جانان خاورې ښکل کړې. د مزار تیږې ته یې ټک ورکړ چې زه دې چاته پرېښودمه. د دغه ورځې مبارکي ټولو افغان ولس او په کټوله کې وایم مسلمه امت ته وړاندې کوم، ځکه د نړۍ ډیر داسې نور هیوادونه دي چې د همداسې ویاړمنې ورځې انتظار باسي او د دې لپاره الله هم قربانۍ ورکوي. لکه څه ډول مې چې یادونه وکړه، نن هغه ورځ ده چې د دغه ورځې مبارکي، د دغه ورځې ګلونه هغو یتیمانو ته ډالۍ کړو کوم چې د خپل پلار له نعمته بې برخې شول. هغه کونډو ته ډالۍ کړو چې خپلې پاکې لمنې وساتلې او داسې کسان یې وروزل او داسې کسان یې د خپل دغه د ازادۍ لپاره قرباني کړل چې هغوی د ژوند شریکان وو. هغو میندو ته چې خپل د زړه ټوټې او یا اولادونه یې په دې برخه کې قرباني کړل، او هغه پلار ته چې اوښکې د غیرتمنې راتویې نه شوې او که راتویې شوې پټې تویې کړې، او د خپل اولاد فراق یې تر اوسه پورې په زړه کې یو سور او تور داغ دی. زه هیلهمند یم چې دا خپلواکي همداسې چې ګټل شوې همداسې وساتل شي، او زه هیلهمند یم چې دا 50 کلنه شي، بیا 500 کلنه شي، او دا خپلواکي د امونه او د واخانه تر کمال خانه او همداسې د شیندنه تر اټکه پورې او همداسې نوره پسې پراخه شي. تل دې وي افغانستان او سرلوړی دې وي اسلامي امارت. د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې له قدرمند زده کړیال احمد زبیر څخه نړۍ مننه چې مقاله یې واوروله. اوس هغه چاته وار ورکوو چې څښتن تعالی یو نعمت ترې اخیستی، خو هغه دومره انصافتار ذات دی چې په مقابل کې بل ځواک ورکړی، بل نعمت یې ورکړی. دقیق روشندلان درته یادوم. راځئ د خپرونې په دغه برخه کې د روشندلانو ټیم ته بلنه ورکوم چې د سټیج سر ته تشریف راوړي او خپله ترتیب کړې ترانه واوروي. او بکړې نظر د کرم ما بینواته، ما په زنځیر بند ورولئ رسول الله ته، ما په زنځیر بند ورولئ رسول الله ته. صلوا علیه و آله ما زادگان کشور خون و شهادتیم، پروردگان دامن رزم و شجاعتیم. آزادی و حراست میهن شعار ماست، جان باختن برای وطن افتخار ماست. آزادی و حراست میهن شعار ماست، جان باختن برای وطن افتخار ماست. ما زادگان کشور خون و شهادتیم، پروردگان دامن رزم و شجاعتیم. ای راهیان دین خدا بر شما سلام، نیکو مجاهدین خدا بر شما سلام. بر همت و رشادت و رزم شما سلام، بر صبر و استقامت و عزم شما سلام. ما زادگان کشور خون و شهادتیم، پروردگان دامن رزم و شجاعتیم. مرد شجاع میهنم افتاده از نظر، خار دو چشم دشمنم افتاده از نظر. آنان که دست و پای خود و دیدگان خویش کردن نثار مأمنم افتاده
افتادگان کشور خون و شهادتیم، پروردگان دامن رزم و شجاعتیم. آزادی و حراست میهن شعار ماست، جان باختن برای وطن افتخار ماست. آزادی و حراست میهن شعار ماست، جان باختن برای وطن افتخار ماست. جان باختن برای وطن افتخار ماست. جان باختن برای وطن افتخار ماست. څه ښکلی غږ، څه ښکلی نعت شریف. د دوی پر استادانو د آفرین وي، در دوی په کورنۍ د آفرین وي. قدرمندو حضارو، اوس راځو د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې یو بل تن زده کړیال ته بلنه ورکوو چې دری مقاله واوروي. ښاغلی فردوس احسان راځي او په دری ژبه ترتیب کړې مقاله وړاندې کوي. السلام علیکم و رحمت الله. امیدوار هستم که همه شما عزیزان خوب و صحتمند باشین و امروز بسیار زیاد خرسند هستم که در این روز مقدس در حضور شما قرار دارم و یک مقاله‌ای که برای شما ترتیب کردیم انشالله میل دلتان باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. استقلال افغانستان، افتخار تاریخ، مسئولیت نسل امروز. استقلال تنها یک واژه در کتاب‌های تاریخ نیست. استقلال روح زنده یک ملت، عزت یک سرزمین و یادگار خون هزاران قهرمانی است که آزادی را بر بردگی ترجیح دادند. افغانستان سرزمین است که بارها مورد تجاوز بیگانگان قرار گرفته است، اما هیچگاه در برابر آشغالگران سر تسلیم فرود نیاورده است. از امپراتوری بریتانیا، اتحاد شوروی و در سالهای اخیر حضور نظامیان ایالات متحده و ناتو، تاریخ گواه است که مردم افغانستان با ایمان، غیرت و عشق با آزادی برای حفظ استقلال و حاکمیت ملی خود ایستادگی کردند. استقلال تنها پایان حضور نیروهای خارجی نیست، بلکه نشانه پیروزی اراده ملتی است که ثابت کردند که آزادی با ایمان، وحدت، صبر و فداکاری به دست می آید. این روز بزرگ به ما یادآوری می کند که هیچ قدرت هر قدر هم نیرومند باشد نمی تواند اراده ملتی را که برای عزت و آزادی خود ایستاده اند برای همیشه در هم بشکند. امروز استقلال افغانستان تنها افتخار نسل گذشته نیست، بلکه امانت ارزشمند در دست نسل امروز است. وظیفه ما این است که با دانش، آگاهی، اتحاد، عدالت، صداقت و خدمت به مردم از این امانت پاسداری کنیم. استقلال زمان ارزش واقعی خود را نشان می دهد که در کنار آن امنیت، علم، پیشرفت، همدلی و رفاه نیز وجود داشته باشد. استقلال یعنی یک ملت بتواند آزادانه درباره سرنوشت خود تصمیم بگیرد، بدون آنکه کشور دیگر برای او فرمان بدهد یا آیندهش را تعیین کند. ملتی که استقلال نداشته باشد، اختیار کامل در تصمیم‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود را از دست می‌دهد و نمی‌تواند آنگونه که شایسته‌اش است مسیر پیشرفت خویش را انتخاب کند. تجربه تاریخ نشان داده است که هرگاه کشور زیر سلطه و استعمار بیگانگان قرار گیرد، عزت ملی، هویت فرهنگی و فرصت پیشرفت آن آسیب ببیند.
منابع ملی بجای آن که در خدمت مردم باشد ممکن است در راه منافع دیگران مصرف شود و مردم از حق تعیین سرنوشت خود محروم گردند. به همین دلیل استقلال برای هر ملت بزرگترین سرمایه و ارزشمندترین نعمت است. بیایید استقلال را تنها در یک روز جشن نگیریم، بلکه هر روز با خدمت به وطن، احترام به یکدیگر، حفظ وحدت ملی و تلاش برای پیشرفت کشور از این نعمت پاسداری کنیم، زیرا استقلال دیروز مسئولیت امروز و امید فردای افغانستان است. سپاسمند هستم که سر پا گوش بودین. یک جهان تشکر و بسیار زیاد مفتخر هستم که در این روز مقدس و بزرگوار در میان شما سخنور شدم. یک جهان سپاس. د تخنیکی او مسلکی زده کړو ادارې محصلین په هره برخه کې ماشاءالله رسیدلی، بیلابیل استعدادونه لرو. راځئ یو بل استعدادي ګورو، د ورزش برخې ته ورځو او د ورزش ډګر محصلین خپلو ورزشي نمایشاتو ته چمتو شوي دي. راځئ چې د دوی ورزشي نمایشات په ګډه سره. ډېر قدرمنو ورزشکارانو نړۍ مننه. په زړه پورې حرکات و، خوندور حرکات و. تاسو ورته د تکبیر ناره وکړئ. ناره تکبیر، ناره تکبیر، ناره تکبیر. نړۍ مننه. انشاءالله چې هیواد په هره برخه کې د ځلېدو په حال کې دی، که ورزش دی، که تعلیم دی، که تخنیک دی او که مسلک دی. د ورزشکارانو له قدرمن ټیم نړۍ مننه. په زړه پورې حرکات یې ترسره کړه. دوی ته په چارو کې لا بریا غواړو. کور مو ودان خوشحاله او سلامت اوسئ. اوس هم راځو د پروګرام په دغه برخه کې د روشندلانو، البته د ناشنوایانو د ترانې ټیم ته بلنه ورکوم چې د سټیج سر ته تشریف راوړي او خپله ترتیب کړې ترانه واوروي. د ناشنوایانو قدرمن ټیم راځي او خپله ترتیب کړې ترانه وایي. تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر. د ناشنوایانو له قدرمن ټیم نړۍ مننه. واقعیت چې زه په احساساتو کې راوستم. ای ځوانانو، دا د آبادۍ وخت دی، دا د بیا رغونې وخت دی، دا د بیا جوړونې وخت دی. یو بل ته به لاس ورکوو. دا ناشنوایان، دا روشندلان چې دومره کوشش کوي، ما او تا چې الله پاک دغه ټول رحمتونه، دغه ټول نعمتونه را باندې راولولي، نو ما او تا باید ولې کوشش ونه کړو؟ ما او تا د ازادۍ په ساتلو کې ولې کوشش ونه کړو؟ ما او تا د وطن په بیا رغونه کې ولې کوشش ونه کړو؟ خپل ایمانی جذبې را بیداره کړئ، خپل وطني جذبې را بیداره کړئ او د خپلواکۍ د ساتلو لپاره ترې کار واخلئ. اوس د خپرونې په دغه برخه کې د تابلوګانو د پیژندنې او نندارې لپاره قدرمن استاد محمد نوید اسلمی صاحب ته بلنه ورکوم چې ترتیب کړې تابلوګانې شماروار تاسو ته تشریح کړي. سلام تقدیم میکنم خدمت حاضرین در تالار، محصلین عزیز، رئیس صاحبای محترم، استادان گرامی. من خلاص و کوتاه تشریح میکنم. انستیتوت هنرهای زیبا و صنایع یک مجموعه از نقاشی های را ترتیب داده تحت عنوان اشغال لپیل تر پایه که تمام همی 20 ساله که اشغال بود چی ها صورت گرفت در هر تصویر و مشاهده میرسه. شما ببینین اولین تصویری که اینجا ما گذاشتیم امو قدم هایی است که امریکاها در افغانستان گذاشتن. بعداً به ترتیب امو مبارزات یا به شکل چریکی یا به شکل عام که صورت گرفت به تصویر اینجا نشان دادیم. به همین شکل در تصویر سوم امو برماردهایی که از طریق طیاره ها و زمین بالای ما صورت می گرفت، بالای مجاهدین صورت می گرفت و همچنان بخش دیگه از تصویر ما امو عملات استشهادی مجاهدین ما هسته که جان خدا فدای آزادی کردن و در این قسمت تا ما آزاد شویم. و بخش پنجم تصویر ما همو باز عملات هست که به شکل زمینی و هوایی بالای مجاهدین ما انجام میشد در محلات مسکونی که هم مردم هم دو شهید میشدن هم مجاهدین ما. همچنان امی را مجاهدین ما ادامه دادن با امی عملات استشهادی و عملات چریکی که صورت گرفت از طریق
محیط های باز و بسته که در این تصاویر مکمل و ترتیب نشان داده شده. آزادی آسان به دست نمیآید و ما باید او را پاس داشته باشیم. در این مراحل مکمل در 20 سال تعداد زیاد از مجاهدین ما شهید شدند به خاطر امی که ما آزاد شویم، افغانستان آزاد شود، صلح در افغانستان بیاید. یک تصویر نشان میده که یک لنگی از یک مجاهد ما است که شهید شده در میرا. و تصویر بعدی امو اشغالگران است که به شکل توته و پرچه از افغانستان در بیرقشان جمع شده و میرن به طرف مملکت خود. همچنان مراحل دیگه از امو عملاتشان است که روبرو و مقابل با طیاره ها و توپ تانک در مقابل مجاهدین که یک کلاشینکوف داشتن و اونا می جنگیدن. همچنان افتخار بزرگ دیگه که ما در این مرحله در این تصویر گذاشتیم امو طیاره است که توسط مجاهدین سقوط داده شد در جریان امی 20 سال. و اساس حملات در شهرها رسید و کوچه ها و پس کوچه ها. بالاخره روز رسید که ما خون دادیم اما امی تاریکی را چی کردیم؟ از خود دور کردیم. و اون عملات هوایی است. و آخرین تصویری که در اینجا از جریان اشغال داریم در اشغال پای امو طیاره امریکایی است که همه دنبال از او رفتن. و بعد از او فصل دیگه است که حدودا ما 5 تصویر داریم. تصویر آبادی کشور است، سرسبزی کشور است، سرکسازی هست و بیشتر بخشای دیگه که در امرانات کار صورت گرفته. تشکر بسیار زیاد از شما. سلامت باشید. طاغوتی نظام نسکور پروت په قوت دی. طاغوتی نظام نسکور پروت په قوت دی. مسلمانه ډیر نه لږ پاتې همت دی. د توحید او رسالت لاره د خلاصه، د توحید او رسالت لاره د خلاصه د امت طالب ګټلی قیادت دی. غصب شوی شتمنۍ به شي راټولې، غصب شوی شتمنۍ به شي راټولې، رپېدلی مو بیرغ د امارت دی، رپېدلی مو بیرغ د امارت دی. قدرمنو حضارو او درنو لیدونکو، ستاسو له ملتیا نړۍ مننه. د نن ورځې ځانګړي مراسم همدلته خپلو وروستیو شیبو ته رسیږي. راځئ چې د خپلواکۍ ارزښت په ګډه وساتو، د ملي یووالي او پرمختګ لپاره ګډ کار وکړو او خپل ګران هیواد له نورو هم آباد او سرلوړی کړو. له تاسو ټولو څخه د ګډون او ملتیا نړۍ مننه. څو چې پاتې یو افغان وي تل به د افغانستان وي. اوس هم د خپرونې په دغه برخه کې د اختتامي د دعا لپاره قدرمن مولوي حفیظ الله صدیقیار صاحب ته بلنه ورکوم چې سټیج ته راسي او د اختتامي دعایه وکړي. اللهم آمین. آمین. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولأستاذنا ولمشائخنا ولأحبائنا ولمن له حق علينا ولكافة المسلمين أجمعين. اللهم احفظنا من زوال الإيمان، اللهم احفظنا من شر الظالمين، اللهم احفظنا من شر اليهود والنصارى. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اشفي مرضى المسلمين، اللهم اقض هوائج المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وقنا عذاب النار. اللهم اجعل في آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.